تاسې د آزادۍ د راډیو محتویات د داخلي راډیوي سټیشنونو د محتویاتو سره څنګه مقایسه کوئ؟ مهرباني وکړئ کبرا جانې. د آزادۍ رادیو محتویات نسبت تر نورو کابلی رادیوګانو یعنی د مرکزی رادیوګانو لکه رادیو کابل، رادیو افغانستان، رادیو کلید، رادیو آرمان ایدو په پرتله ډیره زیاته ښه دریځ لري، یعنی پروګرامونه واضح، سریع، اطلاعات واقعي او واقع بینانه په شکل باندې خبرېږي. که چېرته دغه نطاقان دغه د خپل د خبر د خپرولو په وخت کې یا د خپل د اطلاعاتو اخبار په ویلو په وخت کې دغه سهولت د اعصابو کنټرول خپل لاس کې ونیسي، فرضاً دوی آرام خبر ووایي، ډېر آرامه چې لکه یو ماسل چې ورپسې وي، دوی دغسې زر لکه یې پې کول، یا د پاکستان نطاقان خبرونه وایي چې سړی نه پوهېږي چې هغه مې غوږ ونیو څو د هغې باندې فکر کوم چې هغه څه ده، بل خبر سړی نه تېرېږي. دغه یو سهولت که دوی په خپل په ویلو کې راوړي، نو د کابل په سیمه ییز خپرونو کې نسبت تر دو د آزادۍ رادیو پرتله زیاته ده. تاسې نادره جان؟ د آزادۍ رادیو پروګرامونه د نورو رادیوګانو سره متفاوت دومره توپیر لري چې دی وخت هم ډېر د لیک او آزاد او مستقیم ډول خپل خبرونه خپروي. داخلي رادیوګانو په منځ کې د آزادۍ غږ رادیو ښه رادیو د نظر و نورو رادیوګانو ته د خبر د خپرولو له نظره او د ځینو پروګرامونو له نظره د آزادۍ رادیو نظر و نورو رادیوګانو کې ما په نظر ډېره ښه رادیو. دوی خو څنګه دا خبرې پر ځای زه تاییدوم، زما نظر دا د آزادۍ د رادیو محتویات نسبت نورو رادیوګانو نه یعنی ډیر ښه دي، ډیر غوره دي، په خاص صورت سره اوریدل کیږي. فرض مثال یعنی ژوندی مثال دا دی چې واقعیت پکې بیانېږي. مثلا فرض مثال د ارمان رادیو کې دا پروګرامونه نشته دي، خاص د ارمان رادیو پروګرام یو تفریح پروګرام دی. او بل په زمن کې هغه کله موږ یعنی یا د امریکا رادیو یا د بي بي سي غږ رادیو هغه پروګرامونه چې خبرونه چې موږ وایو نورو یا زموږ څخه تیر شوي دغه په تکراري ډول په دې کې دغه خبرونه ویل کیږي. یعنی موږ ورنه د دې پروګرامونو ناطقانو څخه یې موږ راځي. او بل په زمن کې کدی د خپل اطلاعات د سیمایزو ارګانونو څخه راټول کی او د سیمایزو څنګه هم ولري، هغه واقعیتونو څخه هم خبر شو، ډیر بخي. آزادۍ خپرونه ډېر ښه مضامین لري، ډېر ښه خپرونه لري او باید دا همیشه نشر سي او نطاقان هم ډېر ښه خبرې کوي او ډېر ښه فصیح روان ښه واضح خبرې کوي. باید همیشه موږ ورسکه راځي ښه یست دونه یعنې په نورو راډیوګانو کې دا شی نشته؟ نه ښایي نه دونه نشته، راډیو دونه فصیح نه دي، نه دونه نه دي، نه داسې واقعیت هم دونه نه وایي، داسې صحیح واضح فصیح خبره نشي کولی. نه داسې تاسو نسرین جان څه وایي په دې مورد کې؟ مهرباني. زه هم د دې خویندو خبرې تاییدوم، یعنی آزادي راډیو چې دا ډېر ښه نشرات کوي، خبرونه هم په ښه تفصیل سره او ښه په واضح توګه وړاندې کوي نسبت نورو راډیوګانو ته چې مثلا هغوی چې خبرونه وایي او د دوی ترمنځ ډېر زیات فرق دی، لکه ځمکه او اسمان فرق دی. ښه استعمالوي او په صحیح صورت سره انسان پرې پوهېږي. یعنی د کومې راډیو سره باید مقایسه کوي چې فرضاً د کومې راډیو محتویات د ډېرو راډیو سره داسې پرتله باید د آرمان راډیو اوس فعلا د کلید راډیو د آرمان راډیو دا دوه ډېرې نمایانه او واضح مثالونه دي ژوندي چې د آزادۍ د راډیو په مخ کې دوی قرار لري. کله د آزادۍ راډیو نشریه او پروګرامونه واورو د آرمان راډیو او د کلید راډیو یا د افغانستان راډیو سره مقایسه کوو، د آزادۍ راډیو محتویات پرې زیات دي. نادره جان تاسو مهرباني. د ما په نظر دا د آرمان راډیو سره ډېر توپیر لري، ولې چې دا د دې محتویات ډېر فصیح او ډېر ارزښتمنده ده.
ما په نظر د ازادي رادیو دا برتری لري نظر و نور رادیوګانو ته چې په دې کې هر رقم پروګرامونه نشریږي. هر از پروګرامونه دي چې په نور رادیوګانو کې نشته. مثلا د ارمان و کلید سره که مقایسه کړو په هغو کې تنها سندرې دي او بعضې طرحې او بعضې خبرې دي، مګر په ازادي غږ رادیو کې دغه ټول پروګرامونه شته. زه د ازادۍ رادیو نه دا خواهش لرم چې د بېسوادانو ښځو ته لکه زما باندې چې یو څه مصرفیت پیدا کړي نو ډېر به ښه وي. کم نشریات شي بېسوادانو په مورد کې ښه به وي. ازادي رادیو یو ډېره ښه رادیو ده نسبت د ارمان رادیو نه کلید رادیو نه. ډېره په زړه پورې ډېر یو ښه مطالب لري چې د هر چا ذهن ورته جلبوي. د هغې محتویات څنګه دي، دې محتویات څنګه دي، د دې راډیو محتویات، د دې راډیو محتویات یوازې دا نه چې د راډیو افغانستان بله د راډیو امریکې له غږ سره که مقایسه کړو د دوی ترمنځ توپیر ډېر کم ده، ځکه چې هغه کوم خبر چې راډیو امریکا خپروي او په هغه باره کې تبصره کوي یا تفصیل ورکوي هغه خبر هم راډیو د ازادي نشروي. مګر بهبود د راډیو د ازادي له امریکې له راډیو سره دغومره ده چې ازادي بعضې خطوب لري، بعضې پروګرامونه لري چې هغه د امریکې په غږ کې نشته. نو د هغه په تناسب ویلی شو چې دا یې ښه ده. که چېرته خپله د امریکا راډیو وڅېړو نو په هغه کې هم کوم انتقاد نه لرو چې وره هغه هم ښه راډیو ده، اطلاعات پکې لري، د هر ذوق دپاره پروګرام پکې شته، مخصوصا د اخبار او د اطلاع د خبرو څانګه ډېره مخکې ده. مګر د ازادي د راډیو په پرتله دغومره چې سیمه ییز معلومات موږ ته راډیو ازادي راکوي امریکې راډیو نه راکوي. تاسې مناظره جانې زموږ بله برخه البته وروستۍ سپارښتنې دي چې د دې لپاره 15 دقیقې وخت لرو او د دې نه مو هدف دا ده چې د راتلونکي لپاره هغه وړاندیزونه چې د ازادۍ د راډیو د ګټورتوب خطوب په هکله تاسې ولرئ هغه دا هم ترېنه هدف ده چې موږ د ځان سره ستاسې نه واخلو ویې لرو او په د هغې نه په راتلونکي کې ګټه واخلو. په همدې ارتباط به خپله لومړنۍ پوښتنه داسې طرحه کړمه چې که تاسې هر یوه ستاسې نه که فرض مثال د ازادۍ د راډیو د امر سره مخامخ شئ نو هغه ته به څه وړاندیز ولرئ د خپرونې د خطوب په خاطر باندې هغه ته به څه وړاندیز وکړئ چې څه دې وکړي؟ تاسو په اجازه که چېرته زه د ازادي د راډیو له امر سره مخامخ شم نو ما لومړی سوال به یا خواهش به دا وي توقع که دوی وشي کولی چې د ازادي د راډیو وخت اضافه کړي او په دغه زیاتوالی د وخت کې بعضې ښه عمده پروګرامونه لکه د سواد او زده کړې پروګرام فرضاً بعضې د ښوونکي ته بعضې راهنمایونه بله په دې حصه کې ورکړي یا د ورزش په حصه کې بعضې معلومات خپاره کړي نو دا به ډېر ښه وي. او د موسیقي په څانګه کې فرضاً دوی کوشش وکړي چې هغه تېر او له یاده وتلي هنرمندانو په حصه کې موږ ته معلومات راکړي. د ازادۍ د راډیو لپاره کومه خپرونه یا کوم پروګرام به ورته تاسې داسې ووایئ چې هلته یې پکې ځای ورکړي یا کوم شیان به ورته وایي چې نه مو خوښېږي چې ترې کنسل او یا په اصطلاح لرې کړي؟ د کنسل په حصه کې خو هېڅ کوم انتقاد نه لرو که لا یې زیاتوي هغه به نو ښه پروګرام وي چې همدغه د ورزش پروګرام او د ما په هکله د ښوونکو ته یو رهنمود ولري چې د بعضې نورو مملکتو ښه والی چې دوی په تدریس کې خپل کومې شیوې نه استفاده کړې چې دوی تدریس ډېر ښه مؤثره تمامه شوې ده له هغو میتودونه که پر ازادي راډیو کې نشریه ولري یا کوم بخش ولري نو موږ معلمین د افغانستان چې دوی د مکتب نه بالا او د فاکولټې نه بالا کوم بل ځای نه ده لیدلی دو په معلوماتو باندې ور افزود کړي دا ما په شخصي نظر دا به بهتره وي. نور د خویندو نظر به وګورو چې دوی څه وایي. زه وایم که دا د صحت د روغتیا د خپرونې وخت که چېرته زیات شي چې دا په خپله سهیله اصغري مخ ته بیایي او دا په ډېره ښکلې او خوږه لهجه باندې دا پروګرام لولي
یعنې که د دې وخت زیات شي ښه به وي. ستاسې وړاندیز به د امر ته همدا وي. بله. تاسو نادره خو د ما نظر دا ده چې د افغانستان د آبادي په هکله که کوم بیا رغونې په هکله د افغانستان د آبادي یې کوله لري زیاته دي شي او که یې نه لري ځای د افغانستان د آبادي. ځکه د رادیوی ازادي د پروګرام اصول ووینم، زه ورته وایم داسې یو پروګرام جوړ کړي لکه پخوا رادیو کې چې رادیو د خلکو غږ و، دغسې یو پروګرام ولري. په دې سره زموږ خلک ډېرې ستونزې لري، ډېر مشکلات لري، خپل د زړه درد هېچ چاته نه سوی ویلی او که ووایي هم څوک یې نه اوري. دغسې یو پروګرام کوي لکه هغه پخواني پروګرام چې تقریبا 10-12 کاله مخکې و د افغانستان رادیو لخوا نشریدو. دغسې یو پروګرام که د رادیو ازادي په پروګرام کې نشر سي چې له ټولو خلکو سره مرکې ولري، د خلکو انتقادو ته غوږ ونیسي، د خلکو پیشنهادو ته هغه بیا له مسؤلینو سره تماس ونیسي او هغه نشر کړي. ما په نظر به دا ډېر ښه پروګرام دی. نور کوم انتقاد نشته په دې پروګرام کې، ټول پروګرامونه یې ښه دي. دغسې یو پروګرام تاسې که امر د ازادۍ د راډیو ووینئ هغې ته به څه وړاندیز پیشنهاد به ورته زه دا پیشنهاد کوم چې دا د ماشومانو پروګرام لږ وخت ورته زیات ورکړي. بس همدومره؟ شی به مهرباني وسیله جانې تاسې به څه ورته ووایئ؟ زه به ورته دا ووایم چې د صحت روغتیا په باره کې چې دا چې دا باید پروګرام ته د وخت ډېر ورکړي او ډېرې شي. ستاسو په اجازه د دې ټولو خویندو نظرونه مورد قبول دي. دا ورسره علاوه کړو چې دا یو پروګرام البته که جوړ شي د ځوانانو په مورد باندې، چون افغانستان یو ډېر جنګ ځپلی مملکت دی او د نن ورځې ځوانان یعنې د جامې په مورد، د جامې د آبادۍ په مورد باندې هېڅ کومه هڅه نه کوي. د حتی زیات اولادونه په دې فابلونو کې لیدل کېږي چې نه د مکتب سره علاقه لري او نه د کوم د جامعې د پرمختګ په خاطر، د ټولنې د پرمختګ په خاطر باندې داسې یو پروګرام که جوړ شي د ځوانانو ورته وهڅوي او جلب توجه یې د خپل ملت، د خپل کور، خپل اقتصاد دغه ته راجع کړي. دغه خواهش لرم. بعضې ازادي پروګرام یا ازادي خپرونه کې دا اضافه شي چې بعضې تربیتي خپرونې او اسلامي داستانونه باید نشر سي. دا ډېر هغه دي په زړه پورې دي، ټولو ته ډېر علاقه لري او ډېر خوښېږي. دا داستانونه باید هغسې نشر سي او نشر ته وسپارل شي. شکریه ستاسو ټولو نه. بله پوښتنه به داسې مطرح کړمه چې نورې بین المللي اطلاعاتي خپرونې هم تاسې اورئ، تر کومه مهرباني بغیر له دې نه ازادۍ راډیو اورئ، د دې نه بغیر، د دې نه پرته نورې بین المللي خپرونو ته هم تاسې کله کله؟ بله، بي بي سي نور اطلاعات، بي بي سي هم او نور اطلاعاتونه ټول موږ په ښه سترګو ګورو، ولې چې دی داسې په کم وخت کې او بدون له سانسوره خپله خبرونه خپروي. ایبه پخپله زه د نړۍ نورې رادیوګانې هم اورم. د آلمان رادیو اورم، خپله رادیو د آلمان غږ، رادیو د ایران اورم، د ازبکستان رادیو اکثرا د ماښام له مخې اورم، بي بي سي د امریکې غږ او خپله د افغانستان تلویزیون او پښتو خبرونه د دوچو ویلې همیشه اورم او یو خاص علاقه زه اخبار دپاره لرم. نو د ازادي رادیو میم چې خوښېږي یګانه علت یې همدا ده چې د زیات اخبار او واقعیتونه پکې نشریږي، زه اورم. علاقمند یاست. نظرین جان تاسې مهرباني وکړئ. زه هم لکه څرنګه چې دی خور وویله د دې خبره زه تاییدوم، ځکه چې زه هم ډېره زیاته د اخبار علاقمند یم. یعنې په کور کې هر څومره کارونه چې زه ولرم زه هغه کارونه په ځای پرېږدم او راځم کښېنم اخبار اورم، خصوصا د وچولۍ خبرونه ډېر زیات مې خوښ دي او ډېر په زړه پورې دي. زه د تلویزیون پروګرام اورم او نور رادیوګانو چې فقط بي بي سي و د امریکا غږ او د ازادي رادیو، نورو رادیوګانو مې نه دي اورېدلي او دونه علاقه له دې سره لرم. علاقه نه لري که وخت نه مې دي اورېدلي، اصلا نه پوهېږم چې څه شی په هغو کې نشتېږي، وخت یې هم نشته، دغو نه ته که ورسېږم هم لا ډېر. کېدای شي چې غیر له ازادۍ د راډیو نه نورې بین المللي راډیوګانې دي اورېدلي یا واورئ. زه خپله اشتیا کله مې ورته سې وکړې نه ده خپل د
کابل خبرونه ته غوږ نیسم د پښتو دغه اورم. زه هم د بی بی سی رادیو، تلویزیون او آلمان رادیو، آزادۍ رادیو اورم. نور رادیوګان سره ولا علاقه نه لرم. منګه کله چې خبرونه د هر رادیو یعنی په هر وخت کې چې کوم مشکل او د هر څه یعنی بیکار نه وسو، خصوصا د خارجي خبرونو په مورد کې چې په خپل د افغانستان د اطلاعاتو څخه نشریږي، نو دا چې ډېر په زړه پورې دي، هم عملی په سترګو باندې لیدل کېږي او هم د دنیا د حالاتو څخه انسان خبرېږي. ډېر زیات ورسره علاقه لرو او په زمن کې د ټولو خبرونه دا چې یوه ښځه هم کولی شي چې په خپله جامعه کې یعنې د نارینه په حیث باندې ونډه واخلي، باید د ټولو اطلاعاتو نه د ټول جهان نه باید ځان باخبره وساتي. یعنې ټول پروګرامونو سره په غوره ډول باندې هر وخت کې زه کوشش کوم چې توان قدرت مې ورسېږي زه د هر ځای خبرونه په دقت سره اورم. موږ د ازادي خبرونه زیات اورو، د ازادي غږ پروګرامونه اورو او د تلویزیون خارجي خبرونه اورو، ډېر علاقه لرو او کوم کار چې ولرو د داخلي خبرو ته کومه داسې خارجي ته ځان رسوو ورته، یعنې باید معلومات یو شی واخلو ورته غوږ نیسو، ډېر علاقه لرو. مننه ستاسې نه. تر کومه ځایه چې تاسې اطلاعاتي بین المللي خپرونې پېژنئ او د هغوی دا چې پېژنئ د هغې په باب ستاسې نظر څه دی؟ لکه د افغانستان آزاده رادیو، د امریکې غږ رادیو، د بی بی سی هغه خپرونې چې فرض مثال دی د مخصوصو محتویاتو په باب تبصرې، ارتباطات، تصورات، یو نواختي فرض مثال سبک، دې ټولو په اړه باندې فرض مثال د ازادۍ د رادیو په ګډون د دې نورو رادیوګانو په هکله. کله چې سهار موږ د امریکې غږ رادیو اورو، د یو پروګرام لري د مهاجرینو بیرته راستنېدل، بله چې دا پروګرام ډېر جالبه ده او دایم زه اورم. یا فرضاً د یو سیمه ییز هغه ډرامه لري د نوي کور او د نوي ژوند په حصه کې چې دا هم ډېر ښه محتویات لري. دا د بی بي سی رادیو له طریقه نشریږي دا پروګرام. او د آزادۍ رادیو به بعضې وخت د دغو رادیوګانو په سر تبصرې کوي چې فرضاً څومره خلک بیرته له مهاجرت نه راغلو، راستون شو، د بیکوري په حالت کې د دو خلکو بې سرنوشتي، بیکاري، بېماشي، بعضې ډېر ښه هغه د سترګو لیدلی حال چې دوی توضیح کوي. د دو په خاطر نه سړی ویلی شي چې دا رادیو مورد تایید دی، ټولو ګرځېدلی ده. نسرین جان تاسې ستاسو مننه کوم بجانې څرنګه چې دی خور وویلې بلکل حقیقت یې وویلې، زه هم په همدې نظر باندې یم چې دوی ډېر واضح او په ښه ډول باندې نشرات کوي او په ډېر ښه صورت سره خبرونه نشر کوي. لکه څرنګه چې دی خور وویلې د مهاجرینو بیرته راستنېدل یا همداسې مثلا سره کېدای شي په پرتله کې مو ووایي چې مثال لکه باج تاسو ته د مثال په ډول ورته وویل چې د دې رادیوګانې چې تاسې یې اورئ د دې په باب نظر او لکه د آزاده رادیو یا فرض مثال د امریکې غږ رادیو، د افغانستان رادیو چې داسې که په پرتله کې ووایي چې ما خو مخکې هم وویلې چې مثلا بعضې رادیوګانې دي چې یو خبر ورته ورسېږي تا دوی خبر پټوي، یعنې موږ پوهېږو چې څه خبره مګرم خبر پټوي، مګرم خپله د ازادي رادیو چې ده هغه ازادانه نشرات کوي، په ازادانه توګه سره وایي. چې په صراحت سره وایي چې فرض مثال کومه رادیو ستاسې په نظر خبر پټوي؟ کابل رادیو که نه، مثلا هغه ورځ موږ شعبه کې ناست وو، یعنې داسې یو قسم له غږ موږ واورېده، مګر هغه هېڅ موږ په خبرونو کې ونه لیده چې څه وشو، کوم ځای کې وشو او څه خبره وه. اکثرا د آزادۍ رادیو فرضاً د هوا په هکله معلومات راکوي چې نن هوا څو درجې ګرمه ده، څو درجې سړه ده، په ولایاتو کې څو درجې ده، یا د کابل او د سالنګ
ترمنځ دا لویه لاره چې دا یې پرانستلې ده د خلکو په مخ یا تړلې ده دغه اطلاعاتونه هم سړی پوهېږي یا فرضاً د کابل قندهار په حصه کې څومره سړکونه جوړ شو تر کوم حده پورې سړی واضح تللی چې د امنیتي له لحاظه بعضې دغه ډېر ښه خپرونې دي چې دوی خپروي واضح یې وایي چې آیا امنیت پکې شته که نشته فرضاً د خوست په لاره کې موټر لوڅېږي شپې له خوا نه خلک جیبونه یې واهه کېږي دوی هم ټکول کېږي دغه هیڅ نوع رادیو تر اوسه په افغانستان کې دا خبر نه دی نشر کړی صرف بی بی سی یوه شپه ما پام و چې ویلې چې بعضې بې امنیتي او ناکراریو له امله بعضې خلک د لویو لارو کې لوڅېږي مګر واضح ونه ویلې کومه لاره د امریکا غږ هم وویلې چې دغسې بعضې بې امنیتي په لارو کې شته مګر واضح ونه ویلې د ازادۍ رادیو په ډاګه وویلې چې د خوست په لاره کې دغه مشکل ده د ارزګان په لاره کې دا مشکل ده کله چې تاسې سالنګ او پلخمدي ته ځئ په لویه لاره کې که په نوې لار چې بیا د رغونې دپاره تړلې ده مګر د شبر لاره دا لارې چې خلاصې دي دغه په واضح سره وایي چې بعضې دغه رقم خبرونه نور هیڅ منبع نه تاییدوي فرضاً د کابل رادیو یې نه وایي د افغانستان رادیو چې شپې 8 بجو خبرونه د تلویزیون له طریقه یې واورو دغه شیان نه وایي حتی په ګرمي کې مونږ لیده چې شپږ 10 یا 8 درجې به هوا به د رادیو تلویزیون له خوا به مو 15 4 واورېده دا یو ډېر لوی توپیر و پکې نو له دغې نه معلومیږي چې د کابل رادیو واقعیت دومره نه بیانوي ستاسو په اجازه ښه والی د ازادۍ د رادیو یعنې دا دی هغه خبرې چې یعنې د یادېدلو وړ دي د کابل په رادیو د لارې موږ هېڅ نه خبرېږو لکه مثال به یې ورکړو لکه پرون مظاهره چې وشوله هغه پخواني منصبانو چې د خپل حقوق په خاطر باندې آیا یو انسان چې دربي شوزینه چې یو محصل خارجېږي یا فارغیت دیپلوم یو څه اخلي خو تقریبا یعنې د 18 ساعت تخمیني دی چې د 15 په شاوخوا کې دا چې وطن ته څو خدمت وکړي او خپله وینه د وطن قربان کړي او په اخره کې په دغسې په یو عمل باندې یعنې اقتصاد د صفر سره ضربي او دا د وظیفې څخه سبکدوشه شي او مظاهره وکړي د دې نه باید ټول جهان خبر شي ولې په علت خو باید موجود اوسي هغه چې نن کوم عاید څوک نه لري هغه د پخواني یعنې د اوسني د لنډه یا دورې باید د مجاهدو په دولت کې هغه دولت چې په پخواني دولت کې خپل هر څه ته احترام لرو د خپل امانت یې ساتلي وو او د دوی په دولت کې چور شو خارج ته انتقال شوله او هغه په خپلو شخصي منافعو په باره کې خپلې ګټې ته دوامدار اخلي دوی ورته سابقه داره منصبان یعنې خدمت یې ورته وکړه او نن دوی د وظیفې څخه سبکدوشه د دې حالت نه د دې وضع نه د دې جریان نه هېڅوک هم خبر نه دي مګر دا واقعیت موږ دغه د ازادۍ د رادیو نه واورېده ښه والی دغه دی د ازادۍ رادیو کې دا خپرونه وسوه د نشرات وسو چې 40 نفره بندیان د قندهار له محبس نه وتلي دي او نور رادیو کې دا نشرات نه دي چې د رادیو نه موږ خبر سو د دې رادیو نه موږ هغه څه معلومات موږ ترلاسه کړو او موږ خبر سو چې دغه نفر تلي دي او مننه ستاسو نه زه به خپله بله پوښتنه داسې مطرح کړم چې له کومو جهتونو نه خپرونې سره ورته بولئ او له کومو جهتونو نه سره متفاوتې بولئ کله چې کوم خبر چې د صلح د حافظ صلح یا به اصطلاح د پښتو د صلح غوښتونکو ځواکونو لخوا یعنې د ایساف پروګرامونه چې په افغانستان کې او د نورو ولایاتو کې شروع کیږي دا د امریکا د غږ سره یووالی لري چې هغه اخبار او دا اخبار سره ورته والی لري او کوم خبرونه چې شپې د تلویزیون یا د دویچه ویلې له پروګرام له طریقه نشر شوي وي هغه په رادیو امریکا کې په رادیو د ازادي کې یو ځای نشریږي چې د هغو نه اخلي بیا دوی لږ لږ پرې تبصره کوي دغه تر هغه ده پورې یو ځای دي نور پروګرامونه سره مختلفې هغه لري نشرې لري هیڅ یو بل ته سره ورته نه دي ورته پروګرام نه لري له هیڅ صرف د اخبار او د اطلاعاتو له لحاظه ویلی شو چې د امریکې له غږ سره د دو خبر یو رقم ده د ما په شخصي نظر ته کوم ځای مې چې اورېدلی ده موږ د ازادي رادیو له نور رادیوګانو څخه
له دې جهته یې متفاوت ګڼو چې دی همیشه حقیقت خپور کوي، حقیقت خپور. د آزادي رادیو او د نور رادیوګانو د اخبار په جهتونو کې سره یو والی لري. خبر د فرضاً په هر رادیو کې خپریږي، فقط د آزادي رادیو لیک تفصیل ورکوي. نور پروګرامونه یې سره فرق لري. د امریکا غږ په رادیو کې ځینې پروګرامونه شته، تربیوي پروګرامونه دي. هغه پروګرامونه د آزادي له پروګرامونو سره کوم ورته والی نه لري. فقط خبرونه خو طبعا په ټوله دنیا کې یو رنګه خپریږي، او دا چې حقیقت څوک وایي او څوک یې نه وایي هغه فرق لري، جدا خبره ده. مګر د آزادي رادیو خوشبختانه چې دغه یوه رادیو ده چې هر خبر په سمه توګه خپروي او حقیقت وایي. تشکر ستاسو نه. رفشان جان دا پروګرامونه چې موږ په دې رادیو کې اورو، موږ په بلې رادیو کې نه دي اورېدلي. ښه آزاد خبرونه، ښه صحیح خبرونه وایي. مننه. خیره جان تاسو بخښنه غواړم. د کومو جهتونو نه باندې خپرونې سره ورته بولئ او د کومو جهتونو نه یې متفاوتې بولئ؟ متفاوته خو دا دي چې هغه رادیوګانې چې سره ورته دي په درست شکل باندې موږ ټول پروګرامونه یورو، مګر په دې کې چې واقعیت بیانېږي دغه محتویات یعنې. تشکر. د نړیوالو اطلاعاتي خپرونکو له ډلې څخه چې تاسې اورئ، کومه یوه یې ستاسې ډېره زیاته خوښېږي او که مو خوښېږي نو ولې؟ همدغه بلې همدغه راډیوګانې فرض مثال چې هره راډیو تاسې اورئ، دا ولې اورئ؟ او دا چې بیا هم که خوښېږي او اورئ نو ولې؟ موږ خپله زیاته زه د ماښام له خوا نه چې موږ اوله واورو د بي بي سي رادیو اورو. دا لمن ډېره پراخه ده، په هر ځای کې معلومات ټولوي، او د آزادۍ رادیو صرف یو پراک کې نشریږي، ډېره د هغومره هغه لمن نه ده پراخه شوې چې په هر مملکت کې وي او د هر ځای اطلاعات لاسته راوړي. زه بي بي سي رادیو یعنې نسبت تر نورو بي بي سي رادیوګانو باندې یو منبع د اطلاعاتي د ټولو رادیوګانو ګڼم. په دې حساب دایم کوشش کوم چې ماښام له طریقې چې واورم. 11 بجې د شپې یو بخش پروګرام د بي بي سي شروع کېږي چې هغه بیخي تازه او نوی خبر راوړي، چې هماغه خبر به سهار ته ټول رادیوګانې نشري. تشکر. نسرین جان تاسې مهرباني وکړئ. د رادیو چې موږ اورو د رادیو ټول پروګرامونه، خصوصا د آزادۍ د رادیو د معلوماتو د زیاتوالي په خاطر، د ذهن د روښانه کولو په خاطر، او د دې په خاطر چې موږ خبر شو چې مثلا په کوم ځای کې څه خبره ده، یعنې د اطلاعاتو د راټولولو او حاصلولو په خاطر باندې اورو. زما نظر بي بي سي رادیو مې خوښېږي، ولې چې دا لږ قدیمي هم ده او سابقه رادیو هم ده. د سابقتوب په خاطر یې اورئ که نه؟ ټول رادیوګانې د قدر وړ دي. د بي بي سي رادیو هم د اخبار له نګاه او د آزادۍ رادیو هم هغه خبرونه خپروي، مګر د بي بي سي رادیو بیا ځینې خبرونه د ټولې نړۍ خبرونه خپروي. دا ټول رادیوګانې اورو، او د آزادۍ رادیو په دې هم خبرونه او نور پروګرامونه لري، له هغو خاطر یې موږ خوښه ده نظر به نورو رادیوګانو. ټولې رادیوګانې ښې رادیوګانې دي، خو آزادۍ رادیو په دې ښه ده چې ډېر معلوماتي او ښه پروګرامونه لري. تاسې د آزادۍ رادیو ډېره بله. تاسو مهرباني وکړئ. رادیوګانې ښې دي، مګر د آزادي رادیو دا ښه والی لري چې منفي او مثبت هر پوینټ چې لري یا مثبت منفي جنبې چې لري دا په ګوته کوي ټولو ته. هر څه کموالی لري یا مثلا کمښت یا پروګرام کې کم خلاف شی څه لري دا ورته یعنې واضح ورته وایي. تشکر. تاسې د کومو موضوعات سره زیاته مینه لرئ چې د آزادۍ په راډیو کې هغه په اصطلاح اضافه شي او یا دا چې شامل شي؟
موږ د رادیو ازادي نه یو تقاضا لرو چې هغه د تربیتي پروګرام زیات شي. د تربیتي پروګرام په خوا کې اصول تدریس دغه زمونږ یو خواهش دی چې دغه زیات شو او موږ هم ورڅخه استفاده وکړو، یو راهنما زمونږ لپاره هم شي. په آینده کې دغه موږ غواړو. که چېرته د ازادي په رادیو کې بعضې وخت دغسې سیاسي تبصرې هم وشي چې سړی د نړۍ له سیاست هم یو څه معلومات لاسته راوړي، دا هم ښه خبره ده. که چېرته امکانات وي د محیطي وضعیت له لحاظه بعضې تبصرې د سیاست په مخ کې، لکه بعضې وخت چې د لویې جرګې په حصه کې چې دا اوس ډېره ښه ګرمه خبرونه وایي، فرضاً د قانون اساسي په حصه کې وایي، دا رقم که د نورې نړۍ او د هغه خلکو فرضاً د اروپا دا مشترک هغه چې د افغانستان په حق لري او دوی خپل ثلثات ځواکونه افغانستان ته رالېږلي، دوی دغه ګډ سیاست اکثرا تشریح کړي او ویې وایي چې موږ هم پرې پوه شو چې دا سیاست دغه څه شی دی، دغه مطلب څه شی دی، دغه موخه څه شی ده، هدف څه شی ده. یا موږ د بشریت له لحاظه دوی ته ډېر مظلوم ښکارېږو چې موږ داسې ساتي، یا موږ کوم بل بعضې سوالونه چې د خلکو په ذهن کې خطور کوي که هغه وشي کولی چې رفع کړي، ما په نظر دا به بهتره وي. یو روشنې پرې واچوي بده نه ده. مهرباني نسرین جان تاسې زما په نظر که د ځوانانو په پروګرام باندې یو څه رڼا واچوي ښه به وي او د دې وخت زیات شي، ځکه زموږ زیاتره ځوانان چې دي خصوصا د کلیو ځوانان که نه، هغوی ډېر زیات د ځوانانو د پروګرام وخت که چېرته زیات شي ښه به وي زما په نظر باندې، ځکه زموږ ځوانان چې دي هغه کافي نه دی، کم دی یعنې زما په نظر باندې. او که چېرته دا زیات شي ښه به وي، ځکه چې زموږ د کلو کې ځوانان چې دي هغه ډېر زیات په بدبختیو باندې دچاره دي، مثلا په بعضې فعلونو باندې ګرفتاره دي لکه چرس، اپین، هیروین، پوډر او دغه شیان باندې ګرفتاره دي. که د دغه په حساب کې معلوماتي پروګرام ورته ورکړل شي نو ډېر به ښه وي. د ما په نظر که د زده کوونکي پروګرام یعنی مثلا تربیتي پروګرام که د زده کوونکو ته اضافه شي ډېر ښه وي. ما په نظر که د دې پروګرامو په څنګ کې داسې یو پروګرام دوی ولري چې د افغانستان په اطرافو کې دوی ولاړ سي او له هغو ستونزې او مشکلات حل سي، د هغو په اړوند ځینې تمثیلي پارچې یا بعضې پروګرامونه دوی ولري او وکولی سوی سي د هغو غوښتې ورسوي او خلک ورسي له هغو سره مرسته او کومک وکړي. داسې یو پروګرام. زما خواهش دا دی د اسلامي پروګرام چې زیات شي نو زه به خوښه یم. بصیره جانې تاسې زما نظر هم د همدې خورګانو خبره د دې بیا څه ته هم ووایه په خپرونې کې فرض مثال کم پروګرامونه زیات شي، که تاسو ازادي راډیو اورېدلې ده د معرف پروګرام باید زیات شي ځکه چې د تعلیم او تربیې پورې اړه لري. مخکې خپل نظر وویل. بله پوښتنه به داسې مطرح کړم چې د خپرونې په بېلابېلو برخو کې د کوم ډول تغییراتو راوړل د ازادي راډیو پروګرامونه د اورېدونکو لپاره جالب او د پاملرنې وړ ګرځوي؟ که چېرته د تاریخ بیان وکړي، بعضې تاریخي واقعات بیان کړي او خلکو ته معلومات ورکړي، ولري چې د تاریخ په شکل یو تلیفوني او بله دا رقم چې لکه د امریکا غږ رادیو یو پروګرام لري چې فرضاً له دوبۍ له هر ځای دوی ته تلیفون کېږي، بعضې ګرده میز جوړوي، خلک د هغو سوالو ته ځواب وایي. که په دغسې یو شکل د تلیفوني یا یو مکالمه‌ایي پروګرام جوړ شي چې اورېدونکي او جواب ویونکي دواړه په یو حالت کې موږ اورېدونکي واورو، دا به ډېر ښه وي چې بعضې خلک سوال وکړي
او دوی په استودیو کې څوک وي چې د هغو سوالو ته ځواب ووایي د هغو په سوال او په ځواب باندې دواړه موږ پرې پوه شو او دا یو مناسب وخت وي چې اکثرا خلک وظیفې ته ځي یا مکتب ته ځي یا فاکولټې ته ځي دغو خلکو په ذهن کې هم یعنی یو څه وي چې په دغه وخت باندې د ازادۍ په رادیو کې د مکالمې پروګرام ده موږ باید واورو که په دغه شکل باندې وي شکل د سوال او ځواب دا به ډېر ښه وي. نسرین جانې تاسې په دې هکله څه وایئ؟ زه هم د دې خو خبره تاییدوم یعنې څرنګه چې په رادیو افغانستان کې موږ بعضې پروګرامونه لرو لکه رادیو د خلکو غږ خپرونه که دغسې یو پروګرام هلته جوړ شي د خور خبره بالکل درسته ده نو دا به ښه کار وي چې ټلیفوني خلک تماس ونیسي او د خلکو ستونزې حل شي. تاسې مهرباني وکړئ زبیده جان. زما په نظر که په هر پروګرام کې لیک تغییرات راسي او لیک نوآوري راسي ښه به سي. دغسې پروګرامونه چې د ښوونې او روزنې دپاره ډېره ګټه ولري هغه پروګرامونو کې باید وخت یې زیات سي او دغه تغییرات راسي. زما په نظر باندې لکه مخکې چې د استادانو طرحه کړله چې داسې یو پروګرام جوړ شي چې باید په خپله باندې یو اواز واورېدل شي لکه هغه یو ضرب المثل دی وایي دیدن نبوت مانند شنیدن. کله چې موږ یعنې د رادیو ته داسې یو خپل پیشنهاد یا خپل عرض دوی ته وړاندې کوو نو دا به باید موږ ته په اسانه طریقه باندې خپل پیشنهاد ورته وایو جواب به یې اخلو. دا خو د څه فرمان داسې همدا خبره موږ هم تاییدوو او وایو چې باید تلیفوني تماس باید موږ باید ولرو او مکالمه ورسره وسي. باید همیشه موږ بعضې خبرې او بعضې الفاظ باید د تلیفوني له لارې نه موږ بعضې مشکلات حل کړو او دا همدا به ډېر ښه طریقه وي او ښه دستور راغی. تشکر. په افغانستان کې د ازادۍ د راډیو په خپرونو کې څه ډول چلن وینئ؟ یعنې دا چې د اورېدونکي خپل په همداسې حالت چې دی وساتو یا د اورېدونکو د اړتیاو په باب په تماس کې اوسو یا دا چې نوي اورېدونکو د جلب په لټه کې شو یعنې تاسې کوم هغه وینئ چې په خپرونو کې څه ډول چلنج وینئ؟ تاسې مهرباني وکړئ کبرا جانې. لپاره د دې چې د ازادۍ د رادیو اوریدونکي اضافه شي تر دې هم دا په زړه پورې شي او دوام یې په پای د پروګرام کې ووینو نو بهتره دا ده چې وخت د هر پروګرام زیات شي. بله د هر پروګرام وخت زیات شي د هر ذوق دپاره دوی معلومات تیار کړی شي اطلاعاتو په بخش کې د روزنې په بخش کې فرضاً د سپورت په یا د بعضې معلوماتي پروګرامونو او دوی ډېر ښه یو هغه لري فرضاً د نشهیي موادو په هکله باندې ډېر لنډ تبصره لري بعضې مثالونه لکه تمثیلي پارچې غوندې ډېر کم وایي دغسې حالتو ته که اضافه د هغه کم حالت چې په خپل اوسنی حالت د افغانستان کې جریان لري هغه حالت د رادیو له طریقه نشر کړي او خلک پرې پوه شي چې دغه یو انتقادي شکل لري یو تربیتي شکل لري شاید چې علاقه‌مندان هم زیات شي او دې پروګرام ته لا پسې ښایست وروبخي. تشکر. خیره جان تاسې مهرباني. بخښنه غواړم زما په نظر باندې چې دا خپرونې په دې رادیو کې کېږي یعنې ډېرې جالبې دي اورېدونکي شته دي او لا پسې د اورېدونکو د زیاتوالو د توجه په خاطر باندې چون فعلا پکې دا 12 سانه کار کېږي یو بخش بل هم پکې اضافه شي هغه یا د دې نور مختلفو ژبو څخه چې اورېدونکي هم زیات شي په غوره شکل باندې واوري او د دنیا د حالاتو او د دې رادیو د ارزښت نه باخبره شي. تاسو یعنې داسې تاسو پوهېږئ چې د ازادۍ د راډیو وخت 12 ساعت نو یعنې داسې امکانات چې وخت یې زیات شي دومره وخت کې د نورو ژبو ته هم داسې کم وخت ورکړل شي وخت کم دی د 12 ساعته یعنې وخت اضافه شي او د دې په جریان کې په پرتله کې داسې یو بل لسان ته هم ځای ورکړل شي ځکه چې ټول د دغه رادیو څخه استفاده وکړي برخوردار اوسي یعنې مایوسه نه شي. او که د ځوانو اورېدونکو پام یعنې هغه تبصرې چې دلته نشریږي که دې ته پام زیات راواړوو یا فرض مثال دا ښځې په اصلاح کې د نشراتو په غرض د مساعد وخت دا څنګه ستاسې په نظر؟
ما په نظر که دا رادیو له دوو بخشو چې نشر سي مثلا دوه جای پروګرامونه ولري په رادیو کې فرضاً دری و پکتیو زه به دغه کې په بل پروګرام کې پشه‌ای و ازبکي و هزارگی ته جای ورکړ سي که به سي و 12 تایمه ما په نظر اوه ساعته ډېر ښه وخت ده شپې له خوا څوک ویده کې کار ده نه اورېدل کېږي که دا په دوه ځایو کې نشر شي د هغه خلک هم استفاده ځینې کولی سوی او دا پروګرامونه علاقه څوک لري دا پروګرامونه به واوري که نه وي هغه نور پروګرامونه ما په نظر دغسې داسې کېدای شي چې د موسیقي څانګه لیک کمه کړي مثلا موسیقي ډېر ده موسیقي کم کړي او وخت که زیات نه سي هم فرق نه لري موسیقي خو موسیقي د رفع د خستګي دپاره ده که نه که سړی ډېر اطلاعات واوري ډېر خبر پرله پسې واوري شاید دماغ یې خسته شي نو موسیقي اندکې کوي بله دا موسیقي هم ده چې یو جز د علاقه‌مندي د بعضې خلکو ګرځېدلی شي که نه یعنې روح د غذا روح د موسیقي طبعا باید دوی خبره ډېره ښکلې او درسته خبره ده څرنګه چې دوی وایي چې موسیقي د روح غذا ده زه هم د دوی خبره تاییدومه او زه په دې نظر باندې یعنې هر ملیت دپاره که دوی نشرات کوي باید د هماغه ملیت د هماغه خپرونه په څنګ کې باید د هماغه ملیت سندره ورته نشر کړي مثلا که هزارګي خپرونه کوي هزارګي سندره دې کېږدي که چېرته پشهي خپرونه کوي پشهي سندره دې کېږدي او که همدارنګه مثلا پښتنو لپاره دغه کوي نو پښتنو سندره باید کېښودل شي او که چېرته مثلا دري زبانونو لپاره نشرات کوي کم نشرات کوي نو دري سندره دې کېښودل شي یعنې هېڅوک دې باید خفه نه شي او د ټولو برخه باید وشي تشکر زه یو ځل بیا البته ستاسو د ګډون نه چې په ننني فوکس ګروپ کې زموږ سره برخه واخیسته او تشریف مو راوړه یو ځل بیا ستاسې نه د زړه له کومې مننه کوم تاسو هر یو ته د بریا او بریالیتوبونو په هیله یم خدای تعالی دې تاسو ته ژوند درکړي تاسو ته ژوندي اوسئ له تاسو ښه ډېره مننه کوم وخت راکړئ